ننګرهار ښار دی د ډېرو لرې نه چې ماشومان راپسې دي وایي موږ سره خبرې وکړه نو دوی سره به مې یو څو خبرې وکړو او فکر کوم ګوتۍ خرڅوي نو نه پوهېږم چې دې ګوتو درې ګوتۍ دي ورسره په دې کې به څومره ګټه کوي څومره به ترې لاس ته راوړي څومره به کورنۍ ته وړي دا راته ووایه څومره دې ګوتۍ دي نن راخرڅوي نن دغه دانې 15 دانې 15 دانې څو دانې دې خرڅې کړې دي 2 دانې 2 دانې څو روپۍ دې پکې ګټلې دي شل او د ورځې څو روپۍ ګټې ټوټل ورځ بس 50 پیسې والله ته خو به ډېرې ګټې اوس ستا 3 ګوتې پاتې دي زه دا 3 ګوتې ته وایم چې دا ګوتې به هم دلته تا ته پرېږدم او پیسې به درته درکړم ته چې به خوشحاله یې صحیح چې ځه 3 روپۍ دې کېږي 3 ګوتې زه دا به درته څه درکړم او ته څومره ګوتې د ورځې خرڅوې 100 روپۍ لاسته راوړي شپېته روپۍ لاسته راوړي او 3 ګوتې درته پاتې دي او د 2 پیسو ته منځ پاتې به خپلې خرڅې کړي صحیح ده فقط نظام داسې د کوم ځای ولې مکتب نه بیا په دې عمر کې مخکې دې ویله اوس دې پرېښی دی ولا غټ شوی خو نه چې زه یم چې غټ دی ولا مکتب دې پرېښی دی مکتب ته ځه ښه مکتب درته ښه دی ښه دا واله درته واله صحیح شو ډېره مننه